د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د روغتیايي قوانینو او ارزونې امیر وایي د مزار شریف ښار له درملتونونو او دوکانونو څخه یې څه باندې 1400 قوطي پریګبلین تابلیت چې له نسخې پرته پلورل کېدې راټول کړل. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د روغتیايي قوانینو او ارزونې امیر وایي د مزار شریف ښار له درملتونونو او دوکانونو څخه 1380 قوطي 300 میلي ګرامه پریګبلین تابلیت چې له نسخې پرته پلورل کېدي راټول او دوکانونه یې ورته وتړل. 1380 قوطی را ما جمعآوری کردیم. فعلا ما در گودام داریم و پریگابلین به حساب استفاده از اینا در نسخه ها دکتر صاحبا 75 میلی گرم تا 120 میلی گرم مجاز است. په همدې حال کې د شمال زون د درمل پلورلو اتحادیې رئیس وایي د بې کیفیته او تاریخ تیره درملو راټولونې او ارزونې په برخه کې د عامې روغتیا ریاست سره همکاره دی ترڅو په بازار کې د غیر قانوني درمل پلورلو مخه ونیسي. دوام به شکل که پرگابلین یا رسمی اگر نشه از دوا میشه به شکل غیر چیم استفاده معجن، اما در قسمت این دوا به طور عموم توسط نسخه فروش میشه و مجوز از توسط دکتر که توسط نسخه میتن و اون دواخانه اجرا میکنن. د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې ځوانانو د ډاکټر له مشورې پرته پریګبلین درمل کارولو ته مخه کړي چې له نسخې او د ډاکټر له لارښوونې بغیر منع دي.